دوستانو سلامونه. دې نه مخکې مې یو ویډیو جوړه کړې وه یوټیوب چینل په اړه چې تاسې څنګه کولی شئ خپل د یوټیوب چینل کوم ویډیوګانې چې تاسې اپلوډ کوئ چینل ته مو د هغې آډینس په اړه معلومات وکړئ چې کومو هیوادونو کې یا کومو هیوادونو څخه ستاسې ویډیو لیدل کیږي یا لیدونکي لري. نو نن درته په دې ویډیو کې دا معلومات درکوم چې تاسې دا هم معلومولی شئ چې زما ویډیوګانې چې دي زه چې چینل ته اپلوډ کوم دا د کومو عمرونو یا سنونو خلک زما ویډیوګانې ګوري، فیصدي یې څومره ده، د کومو څو نه څو پورې. نو دا ټول دا هم تاسې معلومولی شئ. نو هغه لپاره به تاسې سټوډیو خلاصه کړئ او هغه نه وروسته به په انالیټکس دغه اپشن چې تاسې نه په دې کلیک وکړئ او بیا به آډینس ته راشئ. دلته ما تیار کړی دې اپشن ته زه راغلی یم. نو دلته تاسې لیدلی شئ ایج لاست 28 days. نو زه به په همدغې اپشن باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ دلته تاسې لیدلی شئ د 14 نه 19 کلو پورې 0.0 18 څلوېښت پورې 30.8%، 25 نه 40 پورې 55.5% یا 55.6%، 35 کلو نه تر 40 کلنۍ تر مابین یا منځ کې کوم خلک چې دي هغې 4.3%، 45 نه 54 کلنۍ پورې کوم خلک چې دي 2.3%. نو 55 نه 40 پورې یا 55 نه بره خلکو مثلا زما ویډیوګان نه دي کتلي نه دي لیدلي، همداسې بیا 50 پلس 50 نه چې بره دي هغه بیخي. نو تاسې هم کولی شئ، دا خو ما خپل د چینل په اړه تاسو ته معلومات درکړي دي، نو دا خو ما تاسو ته خپل چینل په اړه معلومات درکړي، ستاسې به تفاوت وي یا به دې سره فرق ولري، توپیر به ولري. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ، پوښتنه نظر لرئ زموږ سره د کمنټ لارې شریکئ. که چینل مو تر دې دمه نوي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې تاسو سره زه نورې معلوماتي ویډیوګانې هم شریک. نو تر بلې ویډیو پورې مو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ اوسئ.